السلام علیکم دوستانو. فروزی خان شوق نن د پښین کلي ته راغلی د محمدین کالوني نو کې الله ته نن پروګرام د تازه پروګرام د ته را سره وګورئ. سلامونه ګرانو کتونکو، نن زه راغلی پښین لای کوم کلی دی؟ محمدین کالوني لمړه. محمدین کالوني لمړه. پښین والا ډېر ستونه ماته کوي، تراسه ما یاره اوس دونه ټیم ما کور ته نه دی ورکړی لکه نن پښین نه لاړ. یو وار به ما کور ته ټلیفون ور وکړی، ما ورته ویل زه ماښام نه درځم. دوی ویل ټیک. دا بله شپه مې بیا ور وکړی، ما ویل زه ماښام مړۍ له نه درځم، ته خپله مړۍ وکړئ. هغه ویل ټیک سي. دا بله شپه مې بیا ما ته خپله مړۍ وکړئ، زه نه درځم. هغه ویل بله ورځ چې راتلې بیا یې راکوه. زموږ ګردې شپې پر بله خوا دا ښه دي، پښتنو په کوڅو کې ګرځو، ټوکې کوو، خلک خوشحاله ساتو. دا چینل ته خو وروره ښه د جهان جدیده شي که نه، دا چینل ته به زموږ څه پام وی. موږ خو مطلب اوس هم ډېر خلک یې شوقه ستا په چینل کې ته ډاونلوډینګ بند کړه، ته پلانا وکړه، ته پلانا وکړه. زه ورته وایم وروره په کلاسي پلا کې بېرته هغه ګشته زه یم یوټوب مې جوړ کړی دی، نور څوک داسې به پوهېږي. بېرته کموړی وروره پېښور یا لاهور دا خواله به وړو، هغه به بیا هغه خپل قانوني شی کې رابند. حاجي صاحب دا ډاونلوډینګ بیا دا رنګه شی دی، ته خو نو د هغې زمانې سره یې. زموږ زمانه په یوه وجه تر دې ښه ده، موږ هغه پسمانده زمانه هم ولیده، جدید هم وینو. ته یا بیا هم ښه مطلب عمر د ډېر څو کاله به ده شوی؟ 83. بس مطلب ستا عمر څه شي؟ په 83 مطلب اوس هم ستا د عمر 80 کاله کسان د دې په زیاته پر 80 کاله اسټاپ دی. دا نور ستا په ګټه کې روان. دا خپل سر پرې کړی دی. نه ته حاجي صاحب خپل سر پرې کړی دی. ما زیاته که یوه شپه د هم په ګټه کې نه ده. زموږ پخوا یو سړی وي، د تمباکو کاروبار یې کاوه، پر دا برمو یې تمباکو دا شیان نفتو، بیا دغه سیرونه ورته ګران و، ایمن دی، هغه ډبره ده، هغه چش دی، هغه چش دی. بس ځان یې تللی وي، دی 15 اویا سیره وي. بس بیا پر لاړ برمیل هغه ټول مې یوړې، په یوه خوا کې بیا دی کښېنست، او بلې خوا ته به هغو تمباکو وراچول سیدی بیا پورته کړي، ته به بس د 15 اویا پراسو. نو خپل عمر د خوړلی دی. بس خدای ته وروره مور و پلار یا زامنو ته، مور و پلار ته نو څه غواړي؟ هغه زما پر تا رب لګه، بس ما ښه سو مطلب د مور و پلار ارمان به د خطر یا د زویانو به په تا خطر. دا مور و پلار چې ژوندي کور ډېر خوند کوي. دا زموږ مړه سو اوس کور دا رنګه دی لکه هاسټل، ګرد هلکان دي بس. مور و پلار په کور کې ډېر ښه رول لوبوي، مطلب هر شی چې یې پخ کړی یې داسې ستا تر خولې یې ایښی که نه، چې دا زوی مو راغلی وایه دغه شی یې خوړلی وایه. هغه خپل خوراک هم دوی دا د زویانو په دغه کوي، په دوی هغه زامون ویني، دا زامونو سره دوی هم ښه خوراک کوی. دا یې د 1 کروڑ کاله در کیاکا پر زما له کوره څه شي؟ د دنیا باد دی ویې ده. سیند دا خوا له تللی
د ګلستان د پښین خلک خو ګرد په سیند کې ډېر وخت تېر کړي ته خود د ګلستان یې ګلستان سره مخکې زما ډېره مینه وه زما ماماګان د ګلستان د اوس یې زه در واخلم بیا به منیتونه په ربط سي ستی خو هم د هر چا سره بدیانې دي نه نه دوی نه یې په خورهیتوب کې مه مړ خورهیتوب کې نستم در زمان نو زه چې یم زه خیر هغه شان څه کوم مطلب زه د ګلستان خورهیه یم زما مور د ګلستان او نو تا ته نه ده راښه ماته کیس معلوم بس خدای د ګلستان جوړ کړي په ګلستان کې ما پخوا ډېرې شپې کولې خدای یې څه پکوي خدای چین سله نه نړوي په چین کې سله خدای دوه نه پلولې په جاپان کې زیاته ګسه ریټایر کېږي دوه نه ګسله مړه دلته جاپان له سره ریټایر کېږي بس هغه مري بل جاپان جوړېږي دوه نه ګسله مړه زموږ به زیاته وروره پر جرګه سله وسلې پر کوچني سله وسلې پر خدای د پښتانه سم کې منظمه یې کړي که نه سمه یې بس داسې دا زموږ پیړۍ په یوه ورځ را ختم کړي د نوی نسل به جدید دی بس وایي ته به ډاکټر ناست یې ډاکټر به هم ورته ناست یې ماسټر به هم بس تر غاړې به یې ټینګ نیولی شي وایه پر یوه خوا نه سیلاب شام به ورښوي نو زه د پښتنو په دغه انتظار یم چې خدای پاک یا زه خپله پر خدای پاک نه اړوم زه پر خپل ځان اړوم خدای پاک موږ ته سوچ راکړی هغوی ویلې چا ویلې کلاسپلاک یو سړی کله کله تاسې جذباتي سمه انسانان راځه خوړل کېږي هغه ویل چې بله ورځ جذباتي سوې ورسه یو نوابزاده ده ورسه ول یو نوابزاده ووه دا ول دونه نو هم نه یم دونه جذبه هم نه راځي نو موږ بېځایه جذباتیان نو دا یو نن پښین له راغلی یو پښین کې د نصیر ننګیال د وراره کوستا ده په څو به م کړي مفته ده یار څونه ښه کار دا خو اوس دا سټپ نه وي شروع سوی ناوې د کینیډا سره د کاناډا یاره د لا بله جهانه یې راغی خو ولور د کینل هغه د هغه څه 50 لکه ولور هغه 15 لکه ولور هغه هستۍ د پخوا هستۍ د پخوا خو بیا رواجونه دغه ډېر رواج څه کلاسیکلا خو هم کاکړان خلک دي سنځرخیل دي دا یې ځان څه خالي وه کلاسیکلا ته ورکوه سنځرخیلو ته مطلب دا ولور ملور یې نسته وروره د هلک څونې وس وي هغه شی هلک راړي که د نجلۍ څونې وس وي هغه نجلۍ راړي دوی خو دونې پیسې له زومه واخیستی حساب ورته وکړي و زوم ته یوه شپه په 10,000 روپۍ تمامه دا د دغه مسۍ ده دا وچور کړی ماشاءالله شوق د ارزانه واده بیا د اولاد یې سم نه زله نه یا هغه د هستۍ د پښین والا ټوکې دي هغه درته یو هغه جان دی یو هغه نصیر ناصر دی یو درته هغه خو ګسه مطلب هغوی ته مال دغې ورځ په یو واده کې پر له برابر سو ول شوکه ته به له دوی سره ټوکې کوې ما یاره دا دارنګه شیان دي اول وار به کالي په رینګر را زړی کالیا به ورته کاږې بس بیا به راترڅه شو له وره را
اتر سره لکه بربنډې کاکړۍ غاړې دا ته راځي مطلب چې لا غواړې مرغۍ په درونه وته دغه شي یار سنجه یو شی به موږ سنجیده کوو یا نه کې به کړځای بیا مې ټوکی سړی نه دی ته خو مصیبت ته دعوت ورکړې زه خالي مطلب دا ټوک ولا سوچلې چې به نو دا و دا کرکټ خدای شپه خیر زله خلاص یاره که په کرکټ خلک شمکونه کوي پښتانه زله پر وس اوس خپله ورځ په دوبۍ کې د عام هغه ګنده پروګرام ورکړي چې پښتانه دار نه شان دي کوسیانې ماتوي چپلان ماتوي حالانکې د دوبۍ عربیان کسه تر موږ خوري هغه پر موږ شکر واخیستي یا مانا موږ سم خلک یو یاره ته اوس په کوټ کې کټ پیغام ورکړی هلته مطلب د پنجابي و د پښتانه نه دي سره چپ دلته به د پېښور د کلاتپټې و د افغاني سره جنګ یو په کرسۍ ول میاشتې یاره اول خو موږ په دغه خوشحاله وو چې افغانستان بې ډانچې ټیم دی بې اختیاره ټیم دی نه یې ملک شته نه یې یو شی هم نشته نه مطلب بجټ شته اسپتال یا نشته اسکول یا نشته د نجونو اسکول دی دوی خپل نه په جوړېږي نیمه یې یا یې دی نیمه یې یا نه نو یو څو میچه یې وګټل بس د خلکو د زړونه لږ خوشحاله سو لږ خوند یې ورکړي که نه هغه دوی بېرته دونه غیر منظمه خلک یاره پاکستان میچ راځه ګټلی دی په خوابدی به یم دونې خو نو نه یم خوابدی چې د یو چا به سر ورماتوم د بل بملا ورماتوم له بل سره به بې اخلاقي کوم دلې بیا خلکو د خوشحالۍ ټکان کول خپل زامن یې وویشتو دلې پېښور هاي ته اوس کوم هاي د تر څه به ناوایي فایرینګ هم مطلب لکه څه د کوي ټکان وکړي مطلب ټکان کې دا دی په پښین کې ډېر سوي دي کم خیر یې راوړی دی په افغانستان کې مطلب تر کوچلاک یې راوړ ازموش کا بیا تر ته یو څه ښه ده دا سردار صاحب دا ډېر بدیان یو دا شان نشته مطلب په یو درې کال کې د یو دوو سره جنګ شي بس هغه هم دواړه پالتو شان یو مړ شي بچې بس نور ټولنه صفا شي دوی به خو بیا مطلب هغه کیس به قانوني شي مطلب بیا د سر په سړي پسې ګرځي نوره مړی به یو د حبیب نالې رویني کړی یا به په کوم چې هر څوک دی دوی د هغه رویني په عزیزانو کې هغه د سر سړی وي څه چپ خلک یو کنې ښایسته خلکان یو سم خلکان یو په رامن خلکان خطا کړي یو پر کرکټ بدي په فوټبال کې بدي په موسیقي پروګرام کې د یو تندای دونې پړسېدلی دا بل نه فصل کې نه روانې دا بل جنګونه سره څه جنګونه خاطر په اکان کې جنګ عادت د باطني لحاظه یو سرایي راتلی موږ به بیا ټوکې پر کولې نو ده به ویلې ول ستا خور ستا مور ستا پلانه ستا ډینګره موږ په یوه شم خانه بدوله ده به ولې هغه شسپسې زموږ خلک خامخا ډېر یاد ته شسپسې خلک یاستئ ته جنګ پر چش کوئ د پوهه درته کوم هم جنګ نه کوئ که د پوهه نو موږ به ډېر تګی په کلاس پېلوګي کې مړه دی سرایي وایي موږ یې ورخوږ له ګوته ورله بیا پر سټ هغه لونس بنسای وراتېر موږ ټول سبق نه ویل اوس مې ټوک شروع سرایانو پر سټ ماسپړسیان ورترول نو دا و د کرکټ میچونه افغانستان ښه ویسې ګټلی وای مطلب داسې دغه 11 کسان دي باید و دغو 11 کسانو ته سړی انعام ورکړي له خپله مخه راغورځېدلي دي نه پیسه پسې ور روانه ده نه هغه بوټ شته نه بل شی شته بس یو څو میچونه وګټي ښه دی دغه ایشیا کپ دی دا بیا دوی ګټلی نه نه دی ښه وګټي سریلانکا وګټي پاکستان هم نه وګټي بدینې دي شان یو
شی موږ کوټوی شي ته خنجاړو یعنې مطلب شی کوټو یو و چا ته نه ولي خاص ویس په خیر خلاص زموږ پخوا یو هلک وی ډېر غټ وی داسې پنډ هلک وی تر کرکټ رایاد شي بیا پلار هسپتاله وړی بیا ډاکټر ورته ونیسي ګیل و بلا و پلانا ور واخلي دغه یې خوراک سوی د علاج نور دی کرکټان کوي بس کرکټ کې به هم دی وزن کم کړي بس ټیک دی پلار بلا و ګیل ور واستو هلک ځي سهار ځي مازدیګر راځي پلار په خوشحاله دی چې جانان خو کرکټ له روان دی ښه یو میاشت یا انتظار ورته وکړي و ده ته په ده کې یې نظر دی چې دوی څونې فرق کوي خو په میاشت کې میاشت بعد دی ګرون له پسې وارلی ډول زه چې ګرون له پسې وارلم ده به ګین ووایي منډه یې په بلې وکوله بس ما تر ځان وویل ته په خدای که ډنډر شي کرکټ ما خپل هم کوم زه خپله جذباتي ګیلاړی یم یاره که به د اوس سپینې بلا وم له ما ماتېدم زه بام شم بیا به بله له پیچه وم هغه به بیا ته بل امپیر هغه د بلې خاوند نږدې راته ولاړ زما به وله ته به راته کېچ نو د زوم نوم چشتی کم یو انجینیر فرید خان کاکړ چیرې ناست مولانا څه کار کوي صاحب نو کار روز نه اوس حاجي صاحب له دوی سره دوستي وکړه و دا آی د کروسۍ ده که د لمسۍ ده کروسیان به دم یې وسای لاسته ته شوټ جنتي یو شل خو د زما رنګه نالتیان هم در سره تروی ښه سپې شنختمه کې ته به له موږ سره ښه کوې زما د خپل پلار درس کاله کړي زه د یوه کال وم دی مړه سوی دی کس یې پزه نه مم نه ما به تر شامې ته تېروې بیات ولې مړه دغه کوټه به ور وښویست په هغه د مړانو کې هغه تاسې مسۍ د بکیا کار دی هر څه چې دی بس موږ مه کوئ د هغه ځای هلته جیب کار آی که ستاره ملک دی د مځکې پر سره کې سیګنل کار نه کوي دې لارې اته په چکر تللی و چې خلکو سم باکس وړي او نشي وړي هغه خو موږ په روزه کې ملګري رالو ولې زو روزه مات کوو نو بس سړی درځي ما یاره دا سیټاپ دا بلیا پلانا مطلب هلته روزه مات کېږي دا باید شان سره برابر وي ول هر شی برابر وي ته خالي ته مانده بس هلته لاړو چا غوښه مینځله چا ټماټر پرېښول چا چیش کول دا روژه وه مازدیګر موږ پکنیک کوو بس دوی ول هر شی م راخستی دلته سې لاړو سلا یې ګیس چیرې دی ول الله ګیس مه کله موږ ویل هغه اول شی ګیس دی هغه پروګرام له ګیسه شروع ګیس بیا یو دوه پسې لاړو هلته یو کور وی له هغه ځای یې راړی ګیس یې راړی دیګ الله دیګ مه کله راړی بیا لاړو له هغه کوره یې راړو کور والا مال دغه به درته ایسي یاره اوس زموږ کور دی که د ټیټو دوکان دی را روانه ده بس بیا یې هغه سره راړي دیګ مو باندې کړي بل پکنیک راغلی هغه بیا تربوز له یې ارزړي دي چې راغلو ول یاره مزرات غواړو مالګه بینکې را دغه ده دا پنځه منټه بعد بیا پسې راغلو ول یاره ډېره بخښنه غواړو زموږ با کسان هېر سوي دي دغه دی
شل منټه بعد بیا رالو لږ غوړي به نه کړي اخري سپین سترګې سو اول وارې ما وویل معذرت غواړو بس بیا یې ویل لږ غوړي خوراک بس بیا آخري وار بیا رالو ویل یاره زموږ بیا یې داسې یو شی رایاد کړي چمچۍ مه نه ده راوړي چمچۍ مه ورکړه شی دوه بیا نور غوړي هغه دغونه ټیم وي روزمات مو وکړي روزمات څه وکړي زموږ به ملګرو ته مال دوب هم له موږه ډېر شیان جوړ و مال زه یې ورځم ورته چې شي زه راړې ماله شی ماته معلوم بس وارله مال یاره ډېر معذرت غواړم زموږ امونه هېر شوي امونه مې زراعت خود مزرعه نو سره شناخته و دوی هم مزګر له موږه 200 شیان وړي د نورک سلیمان خېل دی نوم د څه دی نوم یې حاجي فضل محمد دی حاجي فضل محمد د 83 کلو سړی دی دغه زمانې سړی دی عبیدالله جان و رؤوف و هغه بېلتون و ګلستان چې آباد و یا میلې سیمې محمد کندهاري که سره مطلب له تا سره مې یو داسې پروګرام کړی وای پر هغه تاریخ را سره غږېدلی وای ډېر خوند به یې کړی بیا به درشم کله چې خدای دی دی یا بس شروع دی زما نوم روزي خان دا ټوکې زه اکسټرا کوم زما اصل کار دا دی زه به په روزۍ پسې تښتم اوس هم زه تکړه یم چینل چلوم نو مطلب هغه بیلتون نو د سید محمد و ولی محمد و هغه زمانه کې خو پروګرامو ته خو ته ډېر کېناستې د ګلستان په مېلو د هغه څه مې داسې زله یوه خبره درته کوم خبره به د شوق پر خوا بیا یې یا خو دې سره هغه پکتیا ده شوقي مجلس به کوو ګران کتونکي ډېر د پېښور ګلنار بیګم ډېره مشهوره وه راوستلې وه یو ښه غټه خیمه وه په دې کې کښېنولې وه هغه دوې یا درې غزلې په وویلې نیمه چا د دې خوا تېرې شوې دا بټۍ دې تر ونیولې هغه د هاخوا تر ونیولې دا خیمه یې ور وسته یو کونجه پاتې دا مالک را ولاړ شو چې دا خو بدبختي جوړوي باران پر دا کونج به وځي مخه مکتانه د په هغه نن او د غم غزلې ووایي مکتانه دی خلک میله خرابه کیا ګوره پښتنو دا حاجي صاحب د فیضله جانو د هغو زمانې پروګرامونه په ګلستان کې ګټلي دي حاجي صاحب له دغه نن سبا له آلاتو زه مطلب بیزاره دی چې په موسیقي کې ټکان سردار صاحب په موسیقي کې مطلب غلط کردار پټاکۍ والوځوه سړی ټینشن موسیقي پروګرامونه مطلب باید یو ښه د وطن غزلې د قامو د ملت غزلې نو دغه ټکانو دا شان پوشکر نه دي کړي مې خو 200 کسان زموږ په پروګرامونو په میلو کې مړه شوي ښه په میلو کې ورونو په جنګ کې به مساعد حاجي صاحب دوی ته دا پیغام ورکوي چې میله به په شوق هغه دوی ویل شوق تر سهاره ټکان بند نو حاجي صاحب وایي هغه مظلوم دی هغه ملمسای دی هغه مچش دی کوټې ته اسماعیل صاحب وکړي دا رنګه شنای نه وایي چې د حاجي صاحب به یو څه نه کېدی یوه ورځ موږ له کلاسي پلازه را روان وو موټر ته یوه نجلۍ وه یو هلک راوختی هلک دا کدار و نجلۍ تر دغه هلک یو څه غټه وه نو موټر هم مو سپېشل نیولی وي خو د مخ سیټ مو دغه هلک مو نجلۍ ته ورکړو له کلاسي پلازه تر خانوزۍ راغلو بیا په خانوزۍ کې هم د نجلۍ کور له روډه دونه لرې وي لکه کلاسي پلا و خانوزۍ هلته په غره خدای ستا ستړي هم سو چې لاړو نجلۍ مه کښته کړه هلک راوختی هلک ته ما ورته ویلې دا نجلۍ ستی څه وه ده ویل دا زموږ د اکا د هغه د ماینې د هغې ماینې بیا د تروري د خور
د خور د ماما د ماما د نیکه د نیکه د ور نیکه بیا یې لیرې د یو چا لور کړه ما ورته ویلې میاس پاس موږ کره واده دی دغه نجلۍ بیا راوله څه کرے بیا سره دروله ما د غونه له ما هم لیرې ده لکه له ته د غونه رشته مال څه حساب ورته وکړو دغه نجلۍ به زموږ خامخا یو شی کوي اوس یې زه د تا سره حساب وکړم والله لا به زه ستا لمسی سم له یو خوا بلا لا به داسې سمه به درته ولرم یا د اوس په دا کوټه باندې غږ وکړه وداجي صاحب خپلوان دي ولاړ شي چې څو کسه ولاړ چې رښتیا یې ورسره تړلي چې رښتیا یې درسره تړلي ګرد ولاړ یې ناستې پور شي یا شوق وایي زه د ګلستان یا زه هم یم زه هم یم یا که سره تی لاس پورته کړي چې وداجي صاحب خپلوان څوک دي ما دې وایي کیمره ورته ویلې شاولیم دی شاولي لاس پور دی دا دغه دی ما ته ویلې والله لا به زه یو شی چې صاحب والا د مجاوزه هغه دنا نه لکه هغه دغه والا د انجلۍ والا سویان به د سوی زمون یو دغه دی آیت به دي ماشاءالله لوړي بیٹي ته لوړي اته لوڼې د شوق د لوڼو په اسره د زویانو په اسره لوڼې درځه ډېرې سوي د پښتنو ځسې لوڼې ډېرې سي بس بیا دوی څرنګه راګرځئ خاتمه بیبي بله نسته بله نسته داسې بس بیبي وروره بس بله پیدا سي هغه بله کمپنۍ خو نه ده چې ستا اختیار بچه د نرو د ښځې که څه فرق دی هېڅ فرق یې نشته وروره جان له ښځو څه د جان ښځې جازان چلوي الا زموږ خو وروره بس نشده شان اوس وینې اکا هغه موږ ښځو ته تعلیمونه نه دي ولیله کړي یار د ښځې تعلیم په کم کتاب کې ناروا دی ښه دی چې وروره سهار ډاکټري پېښېږي دغه زنانه کیسونه راځي مطلب د یوې ښځې زنانه کیسي بله زنانه ډاکټر به دا مسله حل کوي که نه موږ هلته دونې سطرونه کوو بیا چې بېرته هغه د ناجوړۍ ځای راسي بېرته ښځې نر ډاکټر ته مجبور باید د هر چا مور د هر چا معاینه د هر چا اوس چې ستا اته لوڼې ډاکټرې وایه اوس به نورک سلیمان خېل نه وي جرمني به وه اوس والله مطلب جرمني خو هم له دغو ډاکټرانو څخه جوړه ده موږ خو بدبختان یو وروره د ښځې ډلیوري کیسې موږ نیکه له اخیستې پلاني نیکه زیارت ته یې در واخلي پلانی نیکه چې ژوندی یې دغه کیس نسي کوی دا د سیول کار دی دا د کوټې د سیول ده سره پلانی نیکه بس ټیک دی چې ژوندی یې دی ډلیوري کیس کوی بس بیا نو له هغې خوا هلکه مړي مور یې مړی بس شپه یې پرات څنګه شپه د زموږ شپه ورځ پرات موږ وایو تا تاریخ خوشحاله سو شکر دی نسبی عمر په دا رنګه عمل کې پراته
نو تعلیمونه و پرمختګ دارنګه کېږي حاجي صاحب چې په لوڼو و په ښځو په دغه ګرده معاشره تعلیمونه وکړو تعلیمونه نه کوو وروره له جهانه لرې یو ما خپله زما کور والا د هغې له دغه شي سره شوق دی مطلب دغه له دا کیسو سره له دا زنانه کیسو سره مطلب کې لګیا ده یاره ما ویل ته خپل کار پر خپل لیار کوه ګرده دنیا باید خپله کار وکړي ښځه خپل مطلب که سره سار یو کیس راغلی د مسکین کار په ارزانه بیه ور وکړي له سرمایدار بیا 10 زره واخله هغه علم پر ټکانو 20,000 ګارۍ دا 10 ته بیا ستا پر کیس د مسکین سره باید بیا هر څوک ښه دا زموږ مطلب نیمایي دارنګه ډاکټري ستا ډاکټري خو لوی کار دی خو کله په هغه ښه کار کې بیا کله دونې چپ کار کوي کله یې له دا ښځې چینی ګرځولی زما پیس کمانده راوړی دی که نه ښه کار هم کوي په هغه ښه کار کې بیا بېرته هغه کار